بسم الله الرحمن الرحیم ذهن افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست لیدونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله استئ. په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته د روښیم چې څنګه کولی شو موږ د یو باینانس اکاونټ نه بل باینانس اکاونټ ته پیسې ولیږو او څنګه کولی شو د باینانس اپلیکیشن نه بل سایټ ته پیسې ولیږو، یعنې دغه دواړه طریقې به زه تاسو ته د روښیم. نو راسره اوسئ، ویډیو تر پای وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ. راځو ویډیو په طرف باندې. ملګرو کله چې تاسو غواړئ باینانس نه یو باینانس نه بل باینانس ته پیسې ولیږئ، اول خبره دا ده چې یو باینانس نه بل باینانس ته چې پیسې لیږي فیس نه وهي، یعنی بغیر د فیسه لیږل کېږي. داسې هم شته چې فیس هم وهي، خو تاسو ته که تاسو چیرته په پی آی ډي باندې یا باینانس آی ډي باندې تاسو دا پیسې ولیږئ یا په جیمیل باندې ولیږئ، نو تاسو نه فیس نه وهي، یعنی بغیر د فیسه هغه پیسې لیږل کېږي بل اکاونټ ته. نو زه اوس غواړم اول به دا طریقه ووایم چې یو باینانس آی ډي نه یو باینانس نه بل باینانس ته په باینانس آی ډي باندې څنګه پیسې ولیږو، او بیا به موږ دا طریقه وښیو چې د یو سایټ د باینانس نه سایټ ته یا باینانس نه بل باینانس ته په ادرس باندې موږ څنګه پیسې ولیږو. نو راځو، تاسو باینانس اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو خلاص کو، یعنی هغه باینانس چې اوس تاسو سره وي او تاسو غواړئ بل باینانس ته پیسې ته ولېږئ، یعنې تاسو اوس هغه باینانس اکاونټ ته فرض مثال چې تاسو دې ته پیسې رالېږئ، نو چې پیسې ورته رالېږئ تاسو داسې چل وکړئ، اول به دلته راشئ، دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته تاسو کلیک کو، دلته ګوره ښکاري پاس لیکلي آی ډي، دغه آی ډي باندې به تاسو کلیک کړئ، ډایرکټ کاپي کېږي. دا به تاسو د هغه باینانس نه کاپي کوئ چې کوم ته غواړئ پیسې ورته ولېږئ، یعنې هغه باینانس نه به تاسو دا کاپي کوئ. کله هم چې را کاپي کړله، تاسو مقصد واتساپ باندې تاسو ملګري راولېږئ، تاسو چاته لیږئ، تاسو غواړئ پیسې پکې واچوئ، نو تاسو هغه دغه آی ډي بل ملګري ته ولېږئ. اوس غواړئ چې پیسې ورته ولېږئ، دغه پی آی ډي خو مونږ کاپي کړله، مقصد بل ملګري راولېږله یا مونږ بل کس انداز په یاده باندې مونږ سره نږدې ناست دی، هغه په یاده زده کړله، نو اوس غواړو هغې ته پیسې ولېږو. نو دلته به تاسو څه وکئ، تاسو به راشئ دلته وایلټ ته، صحیح ده، وایلټ ته راغله، سپاټ ته به راشئ، پیسې به سپاټ ته راولېږئ یا فاونډینګ ته، دې دواړو ته به راولېږئ، هر یو ته چې تاسو راولېږئ. اوس ما سره سپاټ کې دي، نو زه غواړم دا پیسې ولېږم، هلته به ویډرا ووهم. کله چې ما ویډرا ووهل، هلته به یو زی ټي ووهم، بیا به هلته دوه آپشن تاسو ته راځي. ښه، یو آپشن دی سینډ وی کرپټو نیټورک، یو دی سینډ وی ایمیل پوینټ آی ډي. که چېرته تاسو وی کرپټو نیټورک وایي، تاسو نه به فیس وهي، هغه به تاسو په ادرس باندې لیږئ، لکه سایټ کې چې سړی پیسې اچوي. او که چېرته تاسو وی ایمیل یا پون یا آی ډي ووهئ، به تاسو نه فیس نه وهي. زه اوس ما آی ډي ووهل، دلته راځي وایي تاسو کومه پی آی ډي چې دا یا جیمیل دی، که غواړئ جیمیل باندې ولېږئ، یو کس پی آی ډي درته نه معلوم او جیمیل درته معلوم دی، نو دلته پاس کلیک وکړئ، دلته ایمیل انتخاب کړئ. که فون نمبر یې درته معلوم وي، نو بیا تاسو هغه فون نمبر باندې کلیک وکړئ. صحیح ده، کوم چې تاسو ته مقصد اسانه وي، خو پی آی ډي او باینانس آی ډي دغه چې دی اسانه دی، نو هغه تاسو کاپي کړئ، دلته به تاسو دا پیسټ کړئ. سمه ده، کله چې تاسو پیسټ کړو، ښه اوس خو ما سره خپله دغه ده باینانس آی ډي ده، زه د بل ملګري هغه پیسټ کوم دلته. نو دا زما بل ملګري هغه راواخیسته، دا پیسټ کومه، دلته مې پیسټ کړله. اوس وایي دلته اندازه ولیکئ، دې کې به تاسو اندازه ولیکئ، 100 روپۍ تاسو لیږئ، څومره ډالر تاسو هغه اکاونټ ته لیږئ. نو زه اوس غواړم مقصد 0.01 سنټ لیږم، مقصد 1 سنټ، فقط 1 سنټ لیږم. نو چې 1 سنټ لیږم، دلته دا ما ولیکو، هغې نه بعد به تاسو سینډ اپشن ووهئ. کله چې تاسو سینډ اپشن ووهلو، دلته به تاسو ته راشي، هغه کس نوم به ګوره ښکاري، دلته به تاسو یو ځل متوجه اوسئ، ځینې کسان وي مونږ نوم ښکاري که نه، یا څوک د سره دوکه ونه کړي چې مقصد هغه نوم ښکاري، تاسو فکر نه ورته هغه ورته وي تاسو غلط پی آی ډي ته لیږلي، نو دلته به متوجه اوسئ، هغه کس نوم دلته معلومیږي. صحیح ده، کله چې نوم ښکاره شو، تاسو مطمئن شو چې او همدغه کس دی، لیږمه، نو بیا نیکسټ ووهئ. کله چې تاسو بیا نیکسټ ووهل، نو تاسو ته دلته څو آپشن راځي، یو زیاتره کسانو ته ایمیل او فون راځي، او چې چا پاسکي ورسره کنیکټ کړي، مقصد موبایل دغه فنګر لاک وي یا پین کوډ وي، نو هغه بیا پاسکي ډایرکټ کېږي، او که چېرته نه وي، بیا ایمیل او فون ته دواړو ته کوډ ځي، هغه به تاسو دلته ورکوئ. اوس ما پاسکي ورکړی، نو زه فقط فنګر ورسره هغه کومه، نو دا زما ویډرا به کامیابۍ سره ترسره شي. ګورئ دلته ګورئ ما ته ولیکل سینډ سکسسفولي، 0.01 سنټ چې دی دا ولېږل شو، دغه ملګري ته، یعنې کامیابۍ سره ولېږل شو. دا بغیر د فیسه
او بغیر فیصله کولو طریقه وه چې یو باینانس نه بل باینانس ته مونږ څنګه ولیکو. اوس راځو دویمه طریقه څنګه ده. دویمه طریقه دا ده چې اوس مونږ غواړو یو سایټ ته یا بل هغه ته باینانس ته ادرس د لارې ولیکو، یا مقصد ادرس وي د ټرست ویلټ وي، نو هغه کس مونږ ته ادرس ولیږي، مونږ څنګه پیسې ورته ولیږو. نو مونږ به داسې چل کوو. ها تاسو به ادرس څنګه کوئ، یا بل باینانس آی ډي باندې نه غواړئ ادرس باندې غواړئ، نو تاسو باینانس ته راشئ یا مقصد کوم بل ځای کې یا تاسو څوک وایي فار مثال تاسو ادرس راکړئ، زه مقصد ټرست ویلټ نه تاسو ته زه پیسې لیږم، هغه خو باینانس آی ډي باندې نه لیږل کېږي، مجبور تاسو ادرس ورکوئ. نو ادرس چې ورکوئ تاسو بل ته ډیپازیټ ووهئ. کله چې ډیپازیټ ووهئ هلته به USDT ووهئ، صحیح ده USDT. کله چې دا تاسو هلته به تاسو ګورئ کوم نیټورک باندې هغه کس غواړي تاته پیسې ولیږي، TRC شل باندې یا BNB شل باندې که نه، نو تاسو به TRC شل انتخاب کړئ چې هر یو تاسو ته وویل، نو هغه به تاسو ته کاپي کړئ. لاندې هغه ادرس ګورئ د ډیپازیټ ادرس، دا به تاسو کلیک کړئ یو ځل کاپي کېږي. کاپي شو. اوس راځو مونږ غواړو دا کس ته ولیږو چې مونږ ته پیسې راولېږي. فرض مثال تاسو ته یو کس دغسې ادرس راولېږه، تاسو ورته باینانس نه پیسې لیږئ، نو چې تاسو ورته باینانس نه پیسې لیږئ تاسو به دلته بیا راشئ ویلټ ته سپاټ ته فنډ هر یو کې پیسې وي، دلته به ویډرا ووهئ. صحیح شو. کله چې ویډرا تاسو ووهله دلته به تاسو USDT انتخاب کړئ. صحیح شو. هغې نه بعد به سینډ VI کرپټو نیټورک تاسو ووهئ. مخکې مونږ VI ایمیل پون او آی ډي وهلی و، اوس VI کرپټو نیټورک ووهو. کله چې دا تاسو ووهل که نه دلته به ادرس چې کوم دی اوس همونږ هغه ادرس کاپي کړو، یا مقصد په مونږ ته کوم ملګري په هغه کې لیږلی وټساپ کې، نو هغه به مونږ کاپي کړو، دلته به داسې د خانه کې به کلیک ونیسو داسې یو څو سیکنډو دپاره، دلته به دا پیسټ کړو. صحیح شو. کله چې پیسټ شو اوس مهمه خبره به دې کې څه ده، مهمه خبره دا ده تاسو دلته نیټورک صحیح انتخاب کړئ. که چېرته تاسو ته TRC شل ادرس راولېږي تاسو BP شل دلته انتخاب کړئ، نو ستاسو پیسې نه رسېږي، یعنې مشکل به رامنځته شي. صحیح ده، پیسې مو خوشې لاړې شي. نو دلته به تاسو هماغه چې کوم ادرس مونږ ته رالیږلی و هماغه به سلیکټ کړئ. اوس TRC شل مونږ کاپي کړی و که نه، اوس TRC شل بېرته دلته تاسو سلیکټ کړئ ورته. چې کله هم سلیکټ کړو دلته په دې لاندې بل آپشن کې دی مینیمم ویډرا چې دا $10 ده. نو اوس ما سره خو کم دي، نو دلته به تاسو مقصد $10 ولیکئ، ادرس باندې چې لیږئ $10 نه کم نشي لیږلی. صحیح شو. $10 ولیکئ، ویډرا ووهئ. کله چې تاسو ویډرا ووهله نور پروسه هماغه شانتې ده لکه څنګه چې نوره وه. نو دغه طریقه وه. په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي او ویډیو مو خوښه شوې وي، نو تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. د الله په امان.